په مزار شریف ښار کې 4 انکشافي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو لخوا نن دوشنبه د ثور میاشتې 29مه په مزار شریف ښار کې د ښار دویمې ناحیې اړوند ساحو کې 4 انکشافي پروژې د نږدې 14 میلیونه افغانیو په ارزښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د مزار شریف ښاروالۍ د سکتوري او تخنیکي برخې رئیس محمد جاوید مایار وایي په دغه پروژو کې د ناصر خسرو بلخي سړک پراخول، د بابا قمبر سړک، د کارتي مامورین سړک جوړول او له سپین جومات څخه تر خبریالانو 4 لارې پورې د 1250 متره کټارې جوړول شامل دي چې یادې پروژې د مزار شریف ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه تمویل شوي دي. د نننۍ پروژو د اختتامیې مجلس و چې په دوهمه ناحیه کې موږ 4 پروژې درلودې او هغه مخکې له دې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې او نن مې د اختتامیې مجلس ونیوم چې په 2 پروژو کې یو د بابا قمبر سړک و او همدارنګه یو کارتي مامورین سړک و او بل د سپین جومات نه بیا خبرنګارانو ته چوکه پورې کټاره وه او بل دغه فعلا کوم موقعیت کې چې موږ تاسو قرار لرو د ناصر خسرو بلخي د سړک لویدل و چې په هغو کې سرسبزي، پارکینګ، تنویر ټول موارد شامل وو. نو د دغو 4 پروژو چې په ټوله کې ویلی شم چې د دغو پروژو مجموعي قیمت تقریبا 14 میلیونه افغانۍ کېدله او د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې نه تکمیل شوې وې. نن د اختتامیې مجلس و چې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه راز ښاغلی مایار ډاډ ورکوي چې سږکال 1404 هجري لمریز کال کې به د مزار شریف ښار په سطحه 26 نورې کوچنۍ او لویې انکشافي پروژې په بیلابیلو ساحو کې پیل شي. در سال که روان است 26 پروژه دیگه هم داریم که شامل پروژه خرد و بزرگ میشه و انشالله در روزهای آینده کار از او پروژه هم آغاز خواهد شد. په ورته وخت کې د مزار شریف ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ له هڅو او فعالیتونو رضایت څرګندوي او وایي چې له دې پروژې مخکې به له ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو اوس د دې پروژو د سرته رسیدو سره د دوی خورا ستونزې حل شوې دي. در ساختن سرک و ترمیم سرک بسیار یک دستاورد بزرگ است. قبلا این سرک خامه بود، بند بود، مسدود بود، عبور مرور نمیشد، مردم به مشکلات بسیار زیاد مواجه بودند. بعد از اینکه این سرک افتتاح شد، گلدان‌ها برش جور شد، پارکینگ جور شد، به زیبایی شهر افزوده شد. بسیار یک تصاورد خوب است. ما از مسئولین محترم شهرداری مزار شریف تشکری میکنیم در قسمت عریض ساختن یا کلان ساختن این جاده ما را همکاری کردن که امروز این جای خیلی افتخار است که تمام هموطنان ما شاهد هستند که از این بابت ما مشکلاتی که قبلا داشتیم رفع شده. له هغه راهیسې چې په هیواد کې اسلامي امارت یو ځل بیا واک ته رسیدلی، په ټول هیواد کې په ځانګړي ډول د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار او اړوند ولسوالیو کې د بیا رغونې او انکشافي پروژو پلي کېدل زیات شوي دي او ګڼ شمېر اوسیدونکي د ښاروالۍ له خدمتونو څخه خوښي او هیلهمندي څرګندوي. ضابط خان انځور، افغان نیوز، بلخ، مزار شریف.